د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت له لوري سلګونه ځوانانو ته د وړیا زده کړو برنامې پیل شوي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر قاری محمد آصف ظهیر وایي د دې ریاست له لوري سلګونه ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې او دغه راز د یو بل تړون له مخې چې د YHDO موسسې سره لاسلیک شوی ځوانانو ته به د انلاین کاروبار ترڅنګ په څلورو حرفو کې شپږ میاشتنۍ وړیا زده کړې ورکړل شي. اوس مو معمولا د دغه درې میاشتنۍ رخصتۍ په خاطر باندې دغه ځوانانو ته د زمینه سازي کړې دلته چې سهار کې وختي د انګلیسي او د کمپیوټر لپاره درې میاشتنۍ برنامه هم ترتیب کړې. دین علاوه هغه روزمره زده کوونکي هم لرو، هغه تقریبا 300 شاوخوا غدي. اوس تقریبا دغه نوې جذب کې چې وینوالي برخه ده او د کمپیوټر او د انګلیسي برخه ده تقریبا تر 300 پورې تعداد نوې جذب شوی دی. الحمدلله دوه زده کړې روانې دي. دې ترڅنګ موږ د معاینت له طریقه دلته د YHDO په نوم باندې یو اداره ده، هغې سره موږ یو هوکړه لیک کړی دی او د هغې هوکړه لیک په بنیاد باندې هغوی سره زموږ ځینې زده کوونکي ورمعرفي کوو چې هغې کې حرفوي زده کړې هم دي. حرفوي زده کړې کې موږ 4 برخې لرو، موبایل سازي ده او دغه د خیاطي ده او برق ده او ورسره د موټرسایکلو مستریتوب ده او دې ترڅنګ فریلانسینګ او BDS په نوم باندې یو بله برخه هم ده چې 6 میاشتې به دا زده کړه دوام کوي. بل لور ته په دغه ښوونیز مرکز کې په زده کړو بوخت زده کوونکي توحید الله او بلال په پیل شوي ښوونیزې برنامې د خوښۍ ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې راتلونکي کې نورو ځوانانو ته هم ورته برنامې برابرې کړي. د کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت څخه نړۍ مننه کوو چې موږ زده کوونکو ته د کمپیوټر برخه کې لا زده کړې زمینه برابره کړې او دلته نورې برخې هم شته ده چې ویناوالي ده، انګلیسي ژبه ده او موږ ترې مننه کوو چې ډیر ځوانان دغلته راځي روزګار او زده کړې کوي. په راتلونکي کې موږ غواړو چې دغسې نور برخې چې د ځوانانو ته چمتو کړي تر څو وکولی شي چې ځوانان آماده شي خپل ژوند ته او ښې زده کړې وکړي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت د مسؤلینو په وینا له دغه ښوونیز مرکز څخه تر دې دمه په بېلابېلو دورو کې له انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو څخه 3,000 کسان، له ویناوالۍ څخه 600 کسان، حرفوي زده کړو څخه 200 کسان او آنلاین کاروبار زده کړو څخه شاوخوا 400 کسان فارغ شوي دي.